د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې غواړئ د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هر نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ګلبدین نایب د ډیرو ناویلو څخه پرده پورته کړه. ملګرو تاسو د ګلبدین له دغه خبرو سره راضي یاست یا نه؟ هغه ځینې خبرې کړې دي او پړه یې په ډیرو نورو لوبغاړو اچولې ده. آیا ګلبدین په حقه ده او که ناحقه؟ نظر مو راسره حتما شریک کړئ. راځئ چې ګلبدین څه وایي. وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال نړیوال جام کې خپلې ټولې 9 واړه سیالۍ وبایللې، ګلبدین نایب په لندن ښار کې له BBC پښتو سره د ماتو په علتونو باندې غږېدلی. هغه دا ځل ډېرې ناویلې خبرې هم وکړې. ګلبدین نایب په دې مرکه کې د ماتو په لاملونو او د مجربو لوبغاړو د نه ځلېدا په اړه ډېر څه وویل چې موږ یې درته وار په وار سره دلته راخیستي دي. ګلبدین د لوبغاړو له زحمته راضي نه و. هغه وویل پخوا دومره پیسې نه وې، اوس موږ ماړه شوي یو ځکه مو خواري پرېښې. که په دې هر څوک خفه کېږي خفه دې شي، تاوان هغه څوک کوي چې ملامته وي. ګلبدین د مرکې په دوام وایي زما نه وړاندې د کپتانۍ خبره له راشد خان سره شوې وه، هغه هم منلې وه، خو بیا هم په شا شو چې هېڅ علت یې معلوم نه شو. زه د یوې غریبې کورنۍ غړی یم، کوم زورواکی نه یم، د کرکټ بورډ مزدور یم، کارکوونکی یم، مجبور یم چې هره پرېکړه یې ومنم. دغه راز ګلبدین نایب وایي د لوبې د بایللو یو علت یې ډیسپلین و. د نایب هدف په ډیسپلین کې موضوع کې آفتاب او د شهزاد یاد کړل چې مات کړي دي. هغه وړاندې وایي زموږ د لوبغاړو فټنس هېڅ ښه نه دی او په 0 کې ضرب دی. زه له هندي لوبغاړو سره کېناستم، هغوی راته وویل موږ فټنس کې هېڅ ستونزه نه لرو او بیا یې راته شهزاد یادوه چې ولې په فټنس کار نه کوي. خو نوموړي وویل زموږ لوبغاړي خوراکونه ډېر کوي، هېڅ یو پروفیشنل لوبغاړي ته نه دي پکار چې زیات بې ځایه خوراک او هغه څه وخوري چې ضرورت ورته نه وي. خو بیا هم هېڅ یې پام ونه کړ. هغه د خوراکونو په تړاو دا هم وویل ډاکټر خو چا پسې کور ته نشي تللی چې دا مه خوره او هغه مه خوره. زموږ ډېر لوبغاړي فټنس ته پاملرنه نه کوي. ښه بېلګه یې شهزاد دی. ګلبدین نایب د پاکستان سره په لوبه هم خبرې وکړې او هغه وویل که ما د پاکستان خلاف خپل اور په شینواري کړی وای، همدا خلکو ما ته ګوته نیوله چې خپله دې ولې اور نه کوو، نو دا پکې راځي حتما. نایب د راشد کارکردګۍ ته هم یو نظر واچو. هغه وویل چې ټوله کې د نړیوال جام سیالیو په دوام راشد خان تر فشار لاندې و ځکه ښه ونه ځلېد. نوموړی وایي په نړیوال جام کې له خپلې لوبې راضي یم، د ټیم لپاره په هر حالاتو کې لوبېدلی یم او نور یې هم ښه کوم. نایب د ځوانو لوبغاړو سید شیرزاد، اکرام علي خیل، راشد خان او مجیب رحمان په تړاو هم وویل چې د افغانستان ځوان ستوري دي، زموږ راتلونکی جوړوي. نوموړی وایي په ټوله کې ستونزې په توپوهنه او توپنیونه کې وي چې ټول علت یې فټنس دی. که فټنس مو همداسې وي یوه لوبه هم نشو ګټلی. نایب په خپله مرکه کې وړاندې وایي ډېری ځوانان لوبغاړي شته چې زموږ تر شا د ملي لوبډلې په انتظار دي، باید په خپل وخت سره چانس ورکړل شي او مخته راشي. هغه وویل موږ ملي لوبغاړي یو، موږ پورې افغانستان نوم تړل شوی، موږ باید خلکو ته مثال اوسو، خو له بده مرغه ډیسپلین کې مو ستونزه شته، باید حل شي. هغه په وروستیو کې د زړه له درده وویل زه د یوې غریبې کورنۍ غړی یم، که کرکټ بورډ دا سبا ماته د لوبډلمشرۍ پرېښودلو ووایي پرېږدم یې ځکه د بورډ پرېکړې ته احترام لرم. هغه وایي چې ما د لوبغاړو سره ډېره ګزاره وکړه، لومړی به یې خپل فټنس ساتم، ګڼې کرکټ پرېږدم او د نورو لوبغاړو په وړاندې مې هم همدا پرېکړه ده. د یادونې وړ ده ګلبدین نایب څه موده وړاندې د اصغر افغان پر ځای د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو لوبډلمشر وټاکل شو. ملګرو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ چې آیا ګلبدین په حقه ده او که ناحقه.